بابا جان د اختر ورځ به زمونږ ملګرو به نوي نوي جامې اغوستي او مونږ به د امیر المؤمنین نوڼه یو زنګ په وجود باندې به زړې کپړي مونږ به اختر په زړو کپړو کې کوو د امیر المؤمنین دغه اورېدلو چې د سترګو نه اوښکې روانې شوې د حضرت عمر رضی الله تعالی عنه دور دی د وخت خلیفه دی د اختر ورځ ده خپل کور ته رالی په بچي باندې نظر لګي د امیر المؤمنین بچی دی لیکن د اختر نوی جامې ول نه دي جوړې کړي امیر المؤمنین چې د خپل بچي په بدن باندې زړې کپړې ولیدې امیر المؤمنین په خپل باندې په ژړا شو بچی ولا خواله راځي بابا جان تاسو ولې پریشانه یې ستاسو په سترګو کې خو ما اوښکې ولیدې نن خو ډېره د خوشحالۍ ورځ ده هغه ورته یې بچې نن د امیر المؤمنین د بچي په وجود باندې نوی لباس نه وینم هسې نه امزو لیدله چېرته تا نه درکي چې پلار خو دې د وخت خلیفه او باچا دی ستا په بدن باندې نن نوي کپړې نشته بچې د دې نه یریږم ستا دل شکني ونه شي د امیر المؤمنین د بچي په بدن باندې نن دا زړې کپړې بچیه دغې نن زما دا زړه زړې سوری کو د دغې وجې نه نن ژړا کومه بچی وله تسلي ورکوي هغه هم د چا بچی دی پلاره په نوو کپړو باندې خوشحالي او په زړو کپړو باندې خو به خفګان هغه سړی کوي چې د الله په تقسیم باندې راضي نه وي پلاره هغه سړی به خفګان کوي چې هغه د پلار نافرمانوي پلاره زه خو ستا ډېر تابعدار پاتې شوی یم او د الله په نعمتونو باندې شکر ګزار یم نن خیر دی که زما اختر په زړو کپړو کې رالی هېڅ خبره نه ده پلاره هغه سړی به خفوي چې د الله عاصي دی یا د مور و پلار نافرمانه دی الحمدلله زه نه د الله نافرمانه یم نه د مور و پلار نافرمانه یم په دې باندې ماته خوشحالي ده خیر دی که نوي کپړې زما نشته او د عمر ابن عبدالعزیز رحمه الله دا هم امیر المؤمنین دی د وخت خلیفه دی او د ده نونه دي اختر نه څو ورځې مخکې دغه نونه خپل پلار ته التجا کوي بابا جان اختر را روان دی زمونږ د پاره د نوو کپړو او زمونږ د اختر د اسباب به څه کېږي پلار ورته بچې زما سره خو د اختر د جامو پیسې خو نشته دغې کمې کپړې چې ستاسو په وجودونو باندې دي لہذا اختر ته ورسته دغه جامې نن ووینځئ په دغې کې به تاسو اختر کوئ زما عزتمندو بچي خو ټول بچي زامن هم نونه هم لیکن نونه ډېر خوښئ زیب و زینت ډېر خوښئ د ځان دپاره د ضرورت سامان ډېر خوښئ خوشحالیږي په دې باندې ډېر چې یو پلار د خپلو نونو دپاره د هغوی د خوشحالۍ دپاره څه اسباب او څه سامان راوړي او ته بابا جان د اختر ورځ به زمونږ ملګرو به نوي نوي جامې اغوستي او مونږ به د امیر المؤمنین نوڼه یو زنګ په وجود باندې به زړې کپړي مونږ به اختر په زړو کپړو کې کوو د امیر المؤمنین دغه اورېدلو چې د سترګو نه اوښکې روانې شوې وایي زما نوڼو خفه کېږئ ما تاسو د امیر المؤمنین نوڼه یئ زه به حکم وکم وزیر خزانه ته او خپل وزیر خزانه خازن یې راوغوښتو خازن صاحب زما چې کومه تنخوا ده د دې میاشتې تنخوا خو ما ستا نه اخیستې ده هغه ما په ضرورتونو کې استعمال کړې ده لیکن تو را سره یو مهرباني وکړه د آینده میاشت تنخوا ماله په ایډوانس کې راکړه زما د نورو د اختر کپړې نشته د هغوی اسباب نشته چې نن زه هغوی له په دغې باندې د اختر جامې واخلم هغه ورته امیر المؤمنین په سر سترګو باندې لیکن دا راته ووایه هغه هم د امیر المؤمنین تربیت یافته خلک دی او ته امیر المؤمنین لږ په یو کاغذ راله لیکلي راکړه چې تو به د آینده میاشتې پورې چې کوم دی ژوندی یې او تو به د دې حقدار جوړ شي چې تاله به چې کوم دی زه تنخوا در کوم که دغه راله لیکل راکئ زه ستاسو ماتحت زه ستاسو غلام نه حاضر یم بلکل پیسې واخله لیکن که دغه راله راکئ امیر المؤمنین وتی افرین دی پتا باندې چې ستا دغه تربیت شوی دی او خپلو نونو طرف ته چې کوم دی متوجه شو خپلو نونو ته وایي زما نونو یو عظیم
خوشخبری د توان اورم خوشحالي د څه نوم ده د خپل خواهش او د چاهت قربانۍ نم خوشحالي پلونونو ته وایي زما نونو نن دغه خپل خواهشات د الله د رضا دپاره قرباني کوي د امیر المؤمنین په جب کې دونه پیسې نشته چې خپلو نونو نه په هغې باندې جامې واخلي نن ما معاف کوي د الله د رضا دپاره دغه خپل خواهشات نن کنټرول وساتئ د هغې په عوض کې به الله پاک تاسو له د جنت لباسونه درکړي نونه په خوشحالۍ باندې دغه څیز قبلئ بالکل بابا جان مونږ ته دا قبوله ده مونږ ته دغه قبوله ده چې د جنت خوشحالۍ لره الله پاک راکړي خیر دی که نن زموږ وجود باندې چې کوم دی دا لباس نشته زما عزتمندو له دې نه معلومه دا شوه اختر د نوو جامو نوم نه دی اختر د نوو جامو نوم نه دی شیخ عبدالقادر جیلانی رحمه الله هغه ته خلک راله ورته حضرت سبا اختر دی هغه ولا جواب ورنکو بیا خلک راله څه کسان ورته حضرت سبا اختر دی هغه وایي خلک خدا وایي چې سبا له اختر دی د هر مسلمان زړه به سبا له خوشحالۍ اختر دی لیکن وایي زما دپاره اختر او خوشحالي څه شی دی هغه دا دی چې زه خپل ایمان خپل رب ته صحیح سالم ویسم زما دپاره دغه چې کوم دی اختر دی الله رب ذوالجلال دی زما استاد ایمانونو حفاظت وکړي الله پاک دې دا خوشحالي زما استاد لپاره خوشحالي وګرځوي الله پاک دې موږ په دې ورځ کې د سرکشۍ نه او د خپلې نافرمانۍ نه محفوظ وساتي واخر دعوانا الحمد لله رب العالمین